بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، اوس غواړو چې یو نوی درس ولولو. دا درس د نهم ریاضي څخه دی چې د خطي معادلې د افنا طریقه کار کوو، چې افنا طریقه څه رقم حلیږي، څه رقم کار کیږي. څنګه چې موږ مخکې درسو کې د تعویضي طریقه د مساواتو طریقه ولوستله، چې د تعویضي طریقه هغه وه چې د یو مجهول یو قیمته د یو معادلې یو مجهول پیدا کوو، په بله معادله کې وضع کول، او دویمه معادله کې یو مجهوله معادله لاسته راتله چې هغه یو مجهول پیدا کوو، عددي قیمت لاسته راته، او بیرته په معادله کې وضع کوو چې دویم مجهول لاسته راته. د افنا هم یوه طریقه ده چې تقریبا دواړه عین نتیجې ته رسیږي. یعنې یو نفر غواړي چې دوه معادلې دوه مجهوله د تعویضي په طریقه حل کړي، او یو څوک غواړي د افنا په طریقه حل کړي یا د مساواتو په طریقه حل کړي. نو دواړه عین پایلې لاسته راځي. د افنا په طریقه کې څنګه چې له نومه پیدا ده، یو ضریب له منځه بیایو او معادله یا مجهوله کېږي چې یو مجهول قیمت پیدا کېږي، بیا وروسته له هغه بل ضریب له منځه بیایو، بل مجهول له منځه بیایو، او دویم قیمت پیدا کېږي. ښه، موږ دلته یو سوال راغلی چې په فعالیت کې ده. حمیرا زحل ته وویل که ته خپلې پیسې ما ته راکړې، داسې شی نوشته کړي. حمیرا زحل ته وویل که ته خپلې پیسې ما ته راکړې، که ته خپلې پیسې ما ته راکړې، زه د 15 افغانیو څښتن کېږم. زه د 15 افغانیو څښتن کېږم. ښه، زحل حمیرا ته وویل، زحل حمیرا ته وویل که ته د خپلو پیسو درېیمه برخه ما ته راکړې، که ته د خپلو پیسو درېیمه برخه ما ته راکړې، که ته د خپلو پیسو درېیمه برخه ما ته راکړې، زه د 15 افغانیو څښتنه کېږم. زه د 15 افغانیو صحیح د 15 څښتنه کېږم. څښتنه کېږم. ښه، اوس وایي چې هر یوه څو افغانۍ لري. هر یوه څو افغانۍ لري. ښه، موږ کولی شو چې ډېر عبارتي مسایل په کمک د معادلو حل کړو. البته اول معادله تشکیل کړو او وروسته له هغه معادله حل کړو. چې موږ دلته حل لولو، خو مخکې له دې څخه که چېرې دا دوه معادلې حل کړو، باید څه رقم معادلې تشکیلیږي. چې شی چې له موږ غوښتل سوي هغه ته اکس وایو، او که دوه قیمته له موږ غوښتل سوي اکس وای وایو. صحیح. او وروسته له هغه کوشش کوو چې له متن نه مساوات تشکیل کړو، او مساوات تشکیل سو معادلې حل کړو، هغه مساواتونه حل کړو، او بیا همغه عبارت په حلولو موږ کامیابه کیږو. یعنی یو عبارتي مسائل مجهول تشخیص، وروسته له مجهوله که یو مجهول که دوه مجهوله دوه معادلې باید ورته پیدا کړو، او که یو مجهول یو معادله له متنه معادلې یا مساوات منځته راولو، او اخیر کې دا مساوات یا معادلې حلوو، او هغه مطلوب هدف ته رسیږو. ښه، دلته ویلې وګورو چې دلته له موږ دوه قیمته له موږ غوښتي. د 15 افغانۍ څښتنه کېږم، نو هر یوه څو افغانۍ لري. هر یوه څو افغانۍ لري.
دلته دوه قیمته دي، یو حمیرا ده یو زحل ده. ښه حمیرا څو لري زحل څو لري؟ دا له موږ نه دوه قیمته موږ نه غوښتي. موږ وایو چې حمیرا ته موږ اکس افغانۍ ورکوو، زحل ته وای افغانۍ. یعنې حمیرا اکس افغانۍ لري، زحل وای لري. ښه دلته ګورو حمیرا زحل ته که ته خپلې پیسې ماته راکړه زه د 15 افغانیو څښتنه کېږم. یعنې څه معنا؟ که حمیرا زحل ته وویلې که ته د خپلې پیسې ماته راکړې صحیح اکس جمع وای مساوي کېږي 15. څه معنا؟ ګورئ موږ متن ولوسته، دوه مجهوله دي، یو ته اکس ویلې بل ته وای. حمیرا اکس افغانۍ لري، زحل وای افغانۍ لري. حمیرا زحل ته وویل که ته خپلې پیسې ماته راکړې، یعنې تا پیسې ما سره جمع سي، یعنې اکس جمع وای زه د 15 افغانۍ د ما پیسې مساوي کېږي له 15 سره، یو مساوات تشکیل سو، یو معادله تشکیل سوه. ښه بیا زحل حمیرا ته څه ویلي؟ که ته د خپلو پیسو درېیمه برخه موږ ته راکړې. زحل به حمیرا ته څه ویلي؟ که ته درېیمه برخه د خپلو پیسو یعنې درېیمه برخه اکس پر 3 که ما ته راکړې د زه د 15 افغانیو څښتنه کېږم، یعنې مساوي کېږي له 50. دوه معادلې و دوه مجهوله. مخکې موږ وویلې چې که چیرې اکثره معادلې چې یعنې له دې نه څنګه استفاده کېږي، عبارتي مسایلو کې، مختلفو مسایلو کې کولی شو چې یوه استفاده له عبارتي مسایلو نه ده له دې حل د دې معادلو تشکیل د عبارت راکوي. دې ته باید چې موږ معادلې جوړ کړو، مساواتونه جوړ کړو. اول دلته ګورو چې دلته موږ ته یو قیمت موږ نه غوښتی که دوه قیمته غوښتي. که یو قیمت یې غوښتی وي خو موږ مجهول وي اکس ورته وایي، که دوه قیمته اکس وایي، که درې قیمته اکس وایي زاید. په دې شکل درې معادلې باید ضرورتي، دوه معادلې، یوه معادله. ښه دلته ویلي دي چې حمیرا څو لري او زحل څو لري. حمیرا دغه ځای کې له موږ نه هر یو څو افغانۍ لري. حمیرا اکس لري، زحل وای لري، ځکه معلومه نه دي. موږ ویلو حمیرا اکس زحل وای. یا حمیرا چې اکس وای ولري دلته موږ ګورو چې متن ته بیرته مراجعه کوو چې مساوات تشکیل کړو. حمیرا زحل ته ویلي که ته خپلې پیسې ماته راکړې زه د 15 یعنې دې پیسې زحل وای دي. که دغه د خپلې پیسې اکس دي، که دا دواړه سره جمع شي څو کېږي د دې پیسې؟ د حمیرا پیسې 15. خو بیا زحل حمیرا ته څه ویلي؟ که ته د درېیمه حصه د خپلو پیسو درېیمه حصه یعنې اکس پر 3 درېیمه حصه یې اکس پر 3 و. ګورئ که یو نفر 9 منه یو مال ولري، درېیمه حصه یې څو ورته رسېږي؟ 9 پر 3 و چې 3 کېږي که نه. دلته اکس پر 3 اوسه که ته زحل حمیرا ته وایي که ته درېیمه حصه دې ما ته راکړې، یعنې د ما پیسې درېیمه حصه دې ته پیسې څو کېږي؟ ما پیسې 15 کېږي. زحل څو لري؟ حمیرا. اوس دا دواړه معادلې چې موږ حل کړو له طریقه د افنا تعویضي، که تعویضي نه کار وکړو وای مساوي کېږي 15 منفي اکس پر 3 د وای قیمت که دلته وضع کړو اکس جمع 15 پر دلته د دویمې معادلې له دې معادلې دې معادله کې ږدو. د وای قیمت پیدا کړه 15 پر 2 منفي اکس، دلته د وای په ځای ږدو اکس جمع د وای په ځای 15 منفي اکس پر 3 مساوي 15. له دې ځای پیدا کړه 15 منفي اکس پر 3 دلته اکس په خپله 15 منفي اکس پر 3 دلته کېږي 3 اکس جمع 15 منفي اکس 3 15 څلوېښت دا کېږي 2 اکس دا کېږي 15 چې 15 صفر له 4 نه 6 ولاړه 3 اکس مساوي کېږي څو 15 افغانۍ کېږي. ښه اصل وای څو کېږي دلته یې وضع کوو
15 منفي 15 تقسیم د دریو 15 تقسیم د دریو 15 کېږي د x 2x مساوي 10 دلته که غلط کړی هم نه وي دا کېږي 3x جمع 15 منفي x پر 15 دا کېږي 3x 15x 15 ښه منفي 3x و 2x 15 چا پر ولاړه 15 صفر له 4 نه یو ولاړه 10 x مساوي کېږي 15 x چې 15 هلته کېږي د y قیمت یو 15 یو 3 15 y کېږي صفر یعنې زحل صفر یعنې هېڅ پیسې نه لري ولې حمیرا 15 افغانۍ لري ځکه که حمیرا زحل ته ویل که ته ما ته پیسې خپلې راکړې د ما 15 کېږي او د 15 دي او که دا درېیمه حصه یې صفر کېږي د ما کې 15 دواړه معادلې ست کوي بیخي له طریقه د افنا هم کولی سو تعویضي هم کولی سو یعنې حمیرا اکس د 15 لري زحل وای د صفر یعنې هېڅ پیسې نه لري ښه راځو اوس دا فعالیت کې یو سوال راغلی و اوس راځو یعنې فعالیت کې دا سوال په دې خاطر راغلی و چې د دې معادلاتو دلته د موږ او تاسې حلول باید زده کړو تشکیل د معادلې وروسته ده ښه یو سوال ته موږ لرو په طریقه د افنا یې کار کوو لرو چې و اکس جمع 15 وای مساوي 1 15 اکس منفي 2 وای جمع و دا له طریقه د افنا کار ښه طریقه د افنا داسې طریقه ده چې یو ضریب باید له منځه لاړ شي 15 په پورته معادله کې ضربو و په کاته معادله کې 15 پورته ضربو چې د x ضریب او وخت چې په اوم کې ضرب کې بسته معادله کې ضربو چې قیمت تغییر نه شي 15 ضرب دی 15 x جمع 15 وای مساوي 15 څلور شل دیو قیمت لاندې ضربو او 15 x دلته هم دغه اوس دلته هم ضرب دلته هم ضرب دلته هم ضرب منفي 14 وای و 9 ضرب ښه دغه قیمت منفي ده دا مثبت دا منفي چې عین یو مجهول له منځه لاړ دا کېږي 15 جمع 4 9 دېرش وایه له 15 نه چې 9 لاړه شپږ دلته پاتې څه 9 نه 4 لاړه 9 نه 4 لاړه 4 15 دلته پاتې څه یو 15 نه 9 لاړه شپږ نه 15 دلته پاتې څه له دې ځای قرضه 9 نه 4 لاړه 15 یو دا کېږي وای مساوي کېږي یو سلو شپږ پر 50 پر 9 دېرشو ښه دغه پر درې وخت سارېږي یو درې 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 پنځه درې پنځلس دوه درې ښه اوس چون اعداد اولیه ده دا باید چې په یو دیارلس تقریبا څلور دیارلسې دي 12 دو پنځوس څلور دیارلسې دي 250 کېږي وای مساوي کېږي 4 ښه وروسته له هغه دلته هم مونږ د وای مجهول هغه کوو د وای مجهول دا دفعه نوبت د وای راغی چې اکس رفع سو وای پیدا سو بل دفعه دا رفع کوو دا مجهول بیا پورته ضربو د 15 کته ضریب د وای منفي 2 د پورته چې ضربو ټوله معادله کې ضربو دا کېږي منفي 14 اکس دا منفي 2 ضرب د منفي لاس وایه دا کېږي منفي 2 اتیا منفي 2 هم دکې ضرب 15 لاندې ضربو ټوله معادله کې 15 اکس منفي لاس وایه جمع 15 درس ښه وروسته له کم ضریب مساوي شو دغه
دغه علامې ته مثبت دا منفي دا مثبت دا مثبت منفي دا له دې سره خلاصیږي منفي 14 25 څلور 15 9 10 دا کېږي منفي 9 10 اکس و منفي دا علامه محاسبه کوي منفي دا کېږي 5 2 اوه 3 و 8 11 کېږي چې دا منفي سوه 5 و 2 اوه کېږي 3 و 8 11 دا اکس مساوي کېږي 117 پر 9 10 دا خو په درې اختصاریږي یو یو دوه دوه و 9 دا هم په درې کېږي ځکه چې مجموع د ارقامو په درې پوره قابل تقسیم ده پس دا عدد په درې پوره قابل یو درې 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 9 دا کېږي درې درې 9 دلته پاتې سو دوه دوه په 9 9 درې 28 ښه اوس دا بیا یو 14 دوه 14 شپږ ویشت درې 14 د 9 10 درې 14 د 9 10 اکس مساوي کېږي څو 3 او که چېرې تاسو دا اختصار نسو کړئ تقسیم یې کوئ یعنې په دې معنا چې 9 10 تقسیم د 14 درې د پې خوري 9 3 نو دا کېږي اکس مساوي کېږي 3 سره وای مساوي کېږي 4 و اکس مساوي کېږي له 3 سره یعنی دا هم که د تعویضي له طریقې موږ کار وکړو عین نتیجه لاسته راځي خو دا مهارت د یو زده کوونکي ده چې بعضې سوالونه د طریقې تعویضي په طریقه شاید لنډ او اسانه حل سي بعضې د افنا په طریقه لکه څنګه چې دلته یو سوال راغلی دا د افنا په طریقه ډېر لنډ کولی شو چې لاندې کار وکړو یا ډېر نسبت له تعویضي نه سوال راغلی چې 2 پر اکس منفي 15 پر وایه مساوي 2 پر اکس منفي 15 پر وایه مساوي 15 راغلی 3 پر اکس و جمع 10 پر وایه مساوي څو مساوي 18 د افنا په طریقې دا ډېر اسانه حلېږي منګه د نسبت له تعویضي نه وخت کم نیسي دغه درې دلته ضرب دوه چې دا دواړه حد سره مساوي دي درېیم چې دلته ضرب کړو شپږ پر اکسه 15 پر وایه دا کېږي 15 دوه په دلته ضرب دوه شپږ پر اکسه دوه شل پر وایه دا کېږي دوه شپږ دېرش ښه دلته یو منفي مثبت منفي دې ته تغییر ورکړو دا بسته له دې سره خلاصېږي دا کېږي منفي 15 پر وای منفي شل پر وای مساوي کېږي له شپږو نه چې 15 لاړه یو له درېو نه چې یو لاړه دوه البته دلته منفي راځي او وروسته له هغه دا موږ کولی شو مطرح مخرج مشترک ونیسو یا دا کېږي منفي 15 منفي شل منفي 21 وایه البته دلته منفي شل و منفي 15 15 منفي دا کېږي منفي 21 وای وای مساوي کېږي منفي 15 پر منفي 21 ښه دا په څو اختصاریږي په و باندې 15 و 15 3 و 21 دا وای مساوي کېږي 15 پر 3 په همدې شکل دلته 10 ضرب و دلته 15 ضرب و چې کولی شو دا 15 پر بیا هم دویم ځل یا لنډه طریقه ده چې 15 پر 3 هره معادله کې چې وضع کې د قیمت اکس پیدا کیږي نو دا سوال له طریقه د افنا لنډ کارول کېږي نسبت له تعویضي نه بعض سوالونه چې په تعویضي باندې حلېږي طریقې یعنې دواړه طریقې عین پایلې لاسته راځي عین پایلې ښه ګرانو زده کوونکو دغه نننی درس دلته پای ته ورسېده او دلته کارخانګي کې 2 صفحه کې 4 سواله راغلي چې دا سوالونه باندې به تاسې کار کوئ په مخه هم ښه درس خلاص و الله مو مددګار په مخه هم